په لغمان کې د څه د پاسه 1.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت له روانو 78 پرمختیایي پروژو څخه د زون په کچه ځوانانو، مدني فعالانو او خبریالانو لیدنه وکړه. کومې پروژې چې تر کار لاندې د 78 پروژې دي، څه د پاسه 1.5 میلیارد افغانۍ لګښت ورباندې راځي. په دې کې تاسو یې ګورئ د ولایت او د ولسوالیو سره نښلول سړکونه دي، د ولایت داخلي حلقوي سړک، همدغسې د دولتي تاسیسات او ځینې دغسې باستاني تعمیرونه چې تاسو یې ګورئ دا پکې شامل دي. د لغمان رغونې ننداره چې د لغمان پر والي سربیره د لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ژورنالستانو، ځوانانو او مدني فعالانو پکې برخه درلوده. د یو کاروان په ډول د 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت له 78 بیلابیلو پروژو څخه لیدنه وکړه. د لغمان رغونې د نندارې دغه کاروان د لغمان والي په مشرۍ له حلقوي سړک، سراج تاریخي کلا، بڼ، بادپخ سړک، ولایت مقام اداري ودانۍ او نورو سترو پروژو څخه ولیدل. لغمان والي عبدالجبار نعیمي له پروژو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې له یادې نندارې څخه یې موخه په خلکو کې د هېواد ودانولو کلتور دودول او د ولایتونو ترمنځ همغږي ده. نن موږ د لغمان د ولایت د هغه پروژو څخه لیدنه کتنه درلودل کومې چې په دې ولایت کې په مرکز او د ځینو ولسوالیو سره د تړلو هغه پروژې روانې دي. موږ د لغمان ولایت مدني نهادونه، ژورنالستان، همدغسې د ننګرهار ولایت مدني نهادونه، ژورنالستان د زون په کچه مو دغسې یو د رغونې د لیدنې یو پروګرام جوړ کړی چې د ټولو د رغونې او رغونې پروژې چې کومې دي د هغوی څخه لیدنه کتنه وکړو، تر څو زموږ ژورنالستان د لارې څخه وکولی شو چې ټولو افغانانو ته دا پیغام ورکوو چې په ابادۍ کې خوشحالي ده، په ابادۍ پرمختګ کې ډېر زیات هغه اطمینان او هغه د خلکو ضرورتونه رفع کېږي، او په خاص توګه هغه ځوانانو مدني نهادونه چې دلته په دې ولایت کې شتون لري، یا په همجواره ولایتونو کې لکه ننګرهار یا په نورو ولایتونو کې چې هغوی را دعوت کړو، هغوی هم دغه حالت وګوري، دغه حالت خوشحالي و نورو خلکو ته انتقال کړي، دغه ولایت ابادي و نورو خلکو ته انتقال کړي او ټول په دې خوشحالۍ کې زموږ سره شریک کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو 78 سترو پروژو سربیره به په راتلونکي کال کې د نورو سترو پروژو شاهدان هم واوسو. موږ په راتلونکي کې به انشاءالله د لویو پروژو چې هغه د افغانستان لپاره ګټورې دي او د دې زون لپاره ډېرې ګټورې دي او د لغمان د خلکو ارمانونه وه، هغه کلهګوش بند، وطن ګټو بند، د ګمبېري بند او کانال او د شاهي کانال پروژې، دا زموږ تر تعقیب لاندې دي او دا زموږ انشاءالله په لنډ وخت کې به د دې هغه کارونه چې تکمیلیږي، هغه قراردادونه چې خلاصیږي، نو موږ به انشاءالله په دلته د افتتاح مراسم شاهدان اوسو. لغمان والي په سیمه کې له خلکو هم وغوښتل چې د ټولګټو پروژو ساتنه وکړي. هغه یادې پروژې د ټولو ګډ مال وباله. دا پروژې موږ یې جوړوو، موږ یې تکمیلوو او دا ولسي پروژې دي، د ولس ورڅخه ګټه پورته کوي، د همدې ساتل پر ولس باندې فرض دی. دغه راز د لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان ځوانانو، مدني فعالانو او ژورنالستانو یاده ننداره د لغمان والي نوښت یاد کړ. ویل چې له دغې نندارې څخه یې ډېر څه ترلاسه او په خپلو ولایتونو کې به یې له نورو سره شریک کړي. بهر قایل پشیمه د ننګرهار ولایت نه راغلی ما لغمان دغه پروژو لیدنو ته. دغه پروژو نه لیدنه او د مدني فعالانو د خبرولو نه ډېر مثبت پایلې لري په دې چې مدني فعالان د خلکو غږ پورته کوي او چې ننګرهار کې داسې کارونه چې کېږي تر اوسه مو داسې کارونه نه دي لیدلي، خو یوازینی نوښت چې ده د لغمان والي صاحب کړی چې مننه ترېنه کوو او دا مثبت پایلې لري په دې چې ټول خلک ترېنه خبر شي. که چېرته موږ او تاسو نه وای راغلی د دغه ځینې او د دغسې احوال او د دغسې پروژو نه موږ نه خبرېدو. نو دې پروګرام نه ډېر خوښ یم په دې چې دغسې ډاګو که دلته چېرته سړک تېر شو نو دغه ځایونه بابا چې زموږ او ستا د شڼ ځایونه او دا به د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره وګرځي او د خلکو ته مبارکي ویو چې لغمان کې داسې یو نوښت شو، داسې سړکونه جوړ شو، هغه نامن ځای چې مخکې خلکو تېنه یره کېده، زموږ هم تېنه یره کېده، خو نن دغه د عملاً موږ ګورو چې دلته ښه کارونه روان دي او دغه ځای په امن ساحه کې ده. واقعا دا د والي صاحب راتګ دغه ځای ته او دغه دا د ولس مینه ده او دا د والي صاحب مینه څرګندوي د ځوانانو سره، د هېواد سره، خپل هېواد سره چې څومره مینه لري او د خپلې ټولنې سره څومره مینه لري. دا د وطن د ابادۍ په برخه کې او د وطن د ترقۍ په برخه کې د خلکو مینه او لیوالتیا زیاته ښیي او کولی شي چې په دې سره د خپل د ولسونو او د ځوانانو همدارنګه د مشرانو مینه لاسته راوړي او دغسې پروژې پلي کول واقعا په دغسې علاقو کې خصوصا په لغمان غوندې سیمه کې دا ډېر په زړه پورې ده.
لکه څنګه چې موږ ګورو کارونه چې په لغمان کې موږ نن وکړه دغه کارونه په ننګرهار کې نه دي ترسره شوي نو موږ هم د ننګرهار والي څخه غواړو چې لکه څنګه چې لغمان والي صاحب دغه بیا رغونې دپاره کار کوي په لغمان کې نو والي صاحب د هم د لغمان ولایت والي څخه دا زده کړه وکړي او هلته په ننګرهار کې په مختلفو سیمو کې خپل دغه انکشافي کارونه او بیا رغونې ته توجه دا خو موږ چې هلته راغلو اول قدم کې هم موږ هغه سیمو ته لاړو چې هغه سیمې ګویا د نور خلکو په وینا باندې هلته امنیت نه و موږ ډېر په ډاډ ډول او ډېر په ارامۍ ډول هغه سیمې ته لاړو چې هلته د بادپخت نومي کمپ و هلته لاړو هلته پروژو نه موږ لیدنه وکړه چې هغه سیمو کې امنیت د ډاډ وړ او دا سو او بل په ضمن کې موږ مختلفې پروژې ولیدې چې د کار لاندې وو او همدا مهال چې موږ په کوم ځای کې ولاړ یو دا د سراج کلا دی دلته د بیا رغونې کارونه ترسره کېږي دا موږ دپاره خوشحالۍ ځای دی او موږ دا څه ځان سره ننګرهار ته وړلی شو. جاوید کریمي پاشایي د ننګرهار ولایت څخه راغلی یم. تاسو د لغمان د بیا رغونې دغه کوم کارونه چې شوي دغه له نږدې وګورئ. دغه کوم کارونه چې موږ دلته ما وکتل چې مثال شوي دي دغه د یو احساس له مخې شوي چې مثال دغه کارونه کوم شوي او دغسې احساسوم او د وطن د جوړېدو یو پیغام دلته راځي چې مثال او د خوشحالۍ احساس کوم او واقعا کار شوی دی واقعا ډېر کارونه شوي دي. مثال موږ مخکې لاړو دغه سړکونه مو کتل لویې لارې مو کتلې او د والي صاحب دغه هلې ځلې چې خلک وایي دغه د والي صاحب په راتګ سره دغه کارونه شروع شوي دغه پروژې شروع شوي دي نو واقعا دغه کارونه د ستایلو دي او هر والي دی والي صاحب ونده شي نو خاص کر دغه قلعه چې اوس وینم نو دغه تاریخي آباد او زموږ هغه افتخارات دي دا باید وساتل شي او که خراب شي دا بیا ورغول شي لکه اوس کار شروع دی دغه رغولو لپاره نو دا د افتخار رقم نه دا یو ویاړ دی چې والي صاحب نه یوازې لغمان خلکو بلکې ټول مشرقي او ټول افغانستان ته ورغی. نوموړو په خپلو خبرو کې د سراج کلا بیا رغونه د ټول لغمان لپاره مهمه یاد کړه. وی ویل دا یو تاریخي ودانۍ ده او د دې ولایت ولسونو یو ستر ارمان و چې دا مهال پرې کار روان دی.